سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست یو. نن جمعه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 14مه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 4مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د روسیې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل. روسیه وایي د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه به د ګټورو دوه اړخیزه همکاریو پراختیا ته لار هواره کړي. د چین له لوري د روسیې د اقدام هرکلی. د چین بهرنیو چارو وزارت وویل چې چین د روسیې حکومت او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ د نوي اړیکې هرکلی کوي. غزه کې پر یوه ښوونځي د اسرایلو بمبار له 2 ورځو راهیسې تر 300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې ودانۍ نړېدو له امله 7 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل. روسیې د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنه د ګټورو دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا لپاره یو محرک وباله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لخوا یې د نوي سفیر اعتبار لیکونه منلي او روسیه باور لري چې د اسلامي امارت حکومت رسمي پیژندنه به د دوی ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د ګټورو دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره لار هواره کړي. دغه راز د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره په لیدنه کې وویل چې دا زړور اقدام به نورو ته هم یو مثال وي. د نوموړي په وینا اوس چې د پیژندنې بهیر پیل شوی روسیه تر ټولو مخکې وه. روسیه په دې توګه لومړنی هیواد شو چې د حکومت رسمي پیژني. چین د روسیې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان د ماونینګ په یوه خبري کنفرانس کې د روسیې له لوري د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو په تړاو د یوه خبریال په ځواب کې وویل چې چین د روسیې حکومت او د افغانستان د سرپرست حکومت ترمنځ د نوي اړیکې هرکلی کوي. نوموړي یې وویل چین تل باور لري چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او هیواد یې د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د نوي حکومت ترمنځ د لا زیاتې اړیکې او همکارۍ ملاتړ کوي. اغلې ننګ زیاته کړه چې چین د ترهګرۍ او تاوتریخوالي پر ضد د اسلامي امارت د هڅو ملاتړ کوي او غواړي چې د سیمې په ثبات او سوکالۍ کې ونډه واخلي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ازبکستان له ولسمشر د اوسپنې پټلۍ پروژه کې د پانګونې غوښتنه وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره لیدنه کې په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د دغې پروژې په پلي کولو کې لیوالتیا ښودلې او تمه کېږي چې برادر اخوند به د ایکو سازمان په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره د یادې موضوع په اړه خبرې وکړي. یاده پروژه د سیمه ییز اتصال په برخه کې یوه مهمه پروژه ده چې کولی شي د سیمې د هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او سیمه ییز اتصال لا نور پیاوړی کړي. د دغې پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان وکولی شي چې په سیمه کې د غځېدلې اوسپنې پټلۍ له شبکو سره وصل شي او بیا د همدې لارو په واسطه د روسیې، منځنۍ اسیا، اروپا او سویلي اسیا بازارونو ته لاره ومومي. دغه راز له دې لارې به افغانستان د ایران دوه مهمو بندرونو چابهار او اباس ته هم لاسرسی ومومي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې 1.4 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې دا اداره بیړنۍ مالي مرستو ته اړتیا لري څو له هغو 1.4 میلیونو ډیرو افغانانو سره مرسته وکړي چې سږکال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. راپور زیاتوي چې له دې ډلې څخه تر 1 میلیون زیات یې له ایران څخه راغلي او له پاکستان هم د راستنېدونکو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د اپریل په
په میاشت کې نږدې 150,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یاد سازمان زیاتوي چې د بودیجې د کموالي له امله او د ستنېدونکو د چټکوالي له کبله دوی یوازې څو اونۍ نور هم خپلو مرستو ته دوام ورکولی شي. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان خلکو ته ژر او پراخ ملاتړ برابر کړي. د UNHCR په وینا د 2015 کال پلان یوازې 28% تمویل شوی، حال دا چې $214 میلیونه ته اړتیا ده. نړیواله ټولنه باید افغانستان ته شا نه کړي او له افغانانو سره ودرېږي څو بیرته د ثبات، هیلې او سوکالۍ لور ته لاړ شي. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د ترکیې له سفیر جیک اونال سره لیدلي. عامه روغتیا وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیا په برخه کې همکارۍ، افغان علمي کادرونو پر ظرفیت لوړونه، د کابل اتاتورک روغتون خدماتو پر پراختیا او ځینو ځانګړو څانګو ایجاد، د هیواد د درملو برخې سیستم ارزونې، د عاجلو او اړمنو ناروغانو لپاره د ویزې اسانتیا او د روغتیايي سیستم سره د هر اړخیزو مرستو اړوند خبرې شوي. نوموړي د یادو همکاریو د غوښتنې ترڅنګ د روغتیا په برخه کې لا زیاته همکاري ګټوره وبلله. کورني خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. شبنم وزیری و چې کورني خبرونه وړاندې کړل. اوس هم پام وکړئ څو بهرني خبرونو ته. غزه کې اسرایلی ځواکونو پر ښوونځي بمبارونه کړي. له 2 ورځو راهیسې تر 300 زیات فلسطینیان وژل شوي. د غزې ښار کې یو ښوونځی چې فلسطیني کورنیو پناه ځای ګرځولی او د اسرایلو لخوا پرې خونړی هوایي برید شوی دی. د ملکي دفاع ادارې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 8 ساعتونو کې له 300 زیات فلسطینیان په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د اسرایلی پوځ بریدونه داسې مهال شدت مومي چې لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې ټول یرغمل شوي اسرایلی وګړي به بیرته راولي. نوموړي دا خبره د نیر اوز په کیبوتس کې وکړې چې د حماس د 2023 کال بریدونو پر مهال تر ټولو ډیر کسان له همدې ځایه وتښتول شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اسرایل له حماس سره په 8 ورځني اوربند موافق شوی چې راتلونکې اونۍ به نتنیاهو د همدې بحث لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. کراچۍ کې د یوې ودانۍ نړېدو له امله 9 تنه مړه شوي. په کراچۍ ښار کې یوه 6 پوړیزه ودانۍ نړېدلې چې له امله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او ګڼ نور تر خاورو لاندې دي. پیښه د لیاري په بغدادي سیمه کې شوې او د ژغورنې ډلې په سیمه کې د خلکو د راایستلو عملیات کوي چې 15 تنه ژغورل شوي دي. د سند د ودانۍ د کنټرول ادارې ویلي چې دغه ودانۍ له وړاندې خطرناکه ګڼل شوې وه، خو خلک بیا وایي هیڅ خبر نه ورکړل شوی. په خوانیو امریکایي چارواکو د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو د رخصتېدو پلان وغانده. له 130 زیات پخواني امریکایي ډیپلوماټان او لوړپوړي چارواکي د ولسمشر ټرمپ ادارې د هغه پلان سره مخالفت ښودلی چې له مخې به یې زرګونه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي له دندو لرې شي. دغه چارواکي په یو پرانیستي لیک کې د وزیر مارکو روبیو پریکړه د وزارت د وړتیاو له منځه وړل وبلل او ټینګار یې وکړ چې دا بدلونونه به د امریکا نړیوال سټیج ته سخت زیان ورسوي. که څه هم د کارکوونکو کمښت لا نه ده پیل شوی، خو د امریکا سترې محکمې پریکړې کولی شي دا بندیز لري یا تایید کړي. کارپوهان وایي دا پلان د ټرمپ د لومړۍ امریکا تګلارې برخه ده، خو منتقدین وایي دا به د امریکا د ډیپلوماسۍ ملا ماته کړي. ټرمپ وایي له پوتین سره خبرې مایوسونکې وي، هغه د جګړې ختمولو اراده نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې مایوسونکې وبللې. ټرمپ ویلي داسې ښکاري چې پوتین د اوکراین جګړې ختمولو ته هیڅ لیوالتیا نه لري. زه ډیر خواشینی یم ځکه داسې نه ښکاري چې پوتین غواړي دا جګړه پای ته ورسوي. نوموړي ویلي چې تر 1 ساعت خبرو وروسته هم د جګړې د ختمېدو په اړه کوم پرمختګ ونه شو. تمه ده نن جمعه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره هم خبرې وکړي. بلخوا بیا پوتین ټینګار کړی چې تر هغه به جګړه بنده نه کړي څو د شخړې اساسي عوامل لکه د ناټو پراختیا او د لویدیځ ملاتړ حل نشي. اوکراین ویلي چې د امریکا د وسلو د لیږد ځنډ خواشینونکی دی او زیلنسکي پلان لري دا موضوع له ټرمپ سره مطرح کړي. سره له دې چې مسکو او کیف له اوږدې مودې وروسته څو پړاوه خبرې کړي، خو پرته له بندیانو د تبادلې کومه بله مهمه هوکړه نه ده شوې. او د پای خبر هم دا چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه ولګول. وروسته له هغه چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب اوربند رامنځته شو، واشنگټن د تهران د انرژي سکتور پر ضد تازه بندیزونه اعلان کړل. د بندیزونو په لړ کې یو عراقي سوداګر او د هغه ستر شرکت چې په دوبۍ کې ثبت دی هدف ګرځولی، ځکه امریکا هغوی د ایرانی تیلو د قاچاق په تور تورن کړي دي.
د امریکا خزانه وزیر ویل چې ایران د سولې فرصت له لاسه ورکړي او افراطي تګلارې یې غوره کړي او ویل چې واشنگټن به د ایران مالی سرچینې له منځه یوسي. دا بندیزونه له هغه وروسته اعلان شول چې ولسمشر ټرمپ د ایران ستر مذهبي مشر د اسرایلو له احتمالي برید څخه ژغورل شوی وباله. ایران چې د نړیوالې اټومي انرژي سره همکاري درولې، اوس یې له قطر او عمان سره د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې واشنګټن سره تماس نیولی، خو وایي چې د سولې هڅې خیانت بلل شوي دي. بهرني خبرونه همدومره د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. له اوزیر صافینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. پامیر لیجنډز د 26 منډو په توپیر ماهی پر سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. پامیر لیجنډز د ملي شلوریز جام په نهمه لوبه کې ماهی پر سټارز لوبډله د 26 منډو په توپیر ماته کړه. پامیر لیجنډز د پچې اچولو او لومړی توپ وهنې پریکړه وکړه او 155 منډې هدف وټاکه. ماهی پر سټارز لوبډلې 128 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 26 منډو په توپیر وبایلله. د غور ولایت په فیروزکو ښار کې د بدن ښکلا سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې شاوخوا 100 ورزشکارانو برخه واخیسته چې له 50 څخه تر 80 کیلوګرامه وزنونو پورې یې سیالي وکړه. په پایله کې قربان غوري د 50 کیلوګرامه وزن، میراجان ټایګر د 55، عبدالغفار سخیزاده د 80 کیلوګرامه وزن، عبدالستار حکیمي د 65 او عبدالجبار شریفي د 80 کیلوګرامه وزن ګټونکي وپیژندل شول. د کابل غازي سټیډیوم کې د مرکز زون د 15 غوره لوبډلو ترمنځ د فوټبال اتلولي سیالۍ د کابل ګلرنګ لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې عقابان پنشیر، امید فردای کاپیسا، شاهین برکی راجان، آزادي شهرستان دایکندي او ګلرنګ کابل لوبډلو ګډون کړی و چې په پایله کې کابل ګلرنګ لوبډلې د 2-0 ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ آزادي شهرستان دایکندي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دغو سیالیو اتلولي یې وګټله. او د نړیوال سپورټ له ډګره فلسطیني فوټبالر محمد علیلی په غزه کې د اسرایلو په برید کې ووژل شو. دغه 20 کلن فلسطیني فوټبالر پرون د هغو ټپونو له امله ومړ چې 13 اونۍ د اسرایلي هوایي برید پر مهال د هغه د کور په نښه کېدو له کبله ټپي شو. د فلسطین فوټبال فدراسیون ویلي چې نوموړی 215 فوټبالر دی چې د اسرایلي ځواکونو له لوري په روانو بریدونو کې وژل کېږي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه له 410 زیات لوبغاړي وژل شوي دي. ویل کېږي چې نوموړي پلان درلود خپلې میرمنې سره یو ځای شي چې له جګړې مخکې ناروې ته تللې وه. د هغوی زوی د جګړې پر مهال بهر زیږېدلی و، خو نوموړی ونه توانید چې له غزې ووځي او خپل زوی وویني. نننۍ خبري خبرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.